څنګه کولی شو سعادت ته ورسیږو؟ لومړی دا چې په دې یقین ولرئ هر هغه شی چې الله پاک تاسو ته ټاکلی تقدیر کې درته لیکلي هغه حتما کېږي. تشویش به ورته نه کړي. ژوند دی، مرګ دی، روزي ده او ځینې نور هغه کارونه دي چې الله پاک انسان ته ټاکلي دي. یعنې انسان نشي کولی چې په دغو کې دخالت وکړي. ځینې شیونه تقدیر ټاکلي تا ته، هغې کې ستا دخالت ګټه نه کوي. یعنې ته ښه انسان جوړېدی شي، ځینې تقدیري دغه ته بدلېدی شي، خو مرګ او ژوند د الله پاک په لاس کې دی. په دې تشویش مه کوه. دویم علاج منفي بافه ملګرو نه به جدا ځان ساتي، لرې به ګرځي. ځکه منفي بافه ملګري تا ته منفي انرژي درکوي، مثبت ملګري تا ته مثبت انرژي درکوي. څېړنې ښیي چې ملګري 80% په انسان باندې تاثیر لري، اغیز لري. 40% بیا په استاد، مور، پلار نورو باندې تقسیم شوي. 80% تاثیر د ملګري دی په انسان باندې. که غواړئ 80% ژوند مو ښه ملګري پیدا کړئ، ښه خلکو سره اوسئ. همدغې په خاطر باندې قرآن کریم امر کړی چې وکونو مع الصادقین، له رښتینو نیکانو سره اوسئ. دریم د ځان لپاره چاپېریال بدل کړئ. که چېرته تاسې داسې ځای کې وظیفه کوئ، داسې ځای کې کار لرئ چې هلته زړه مو تنګ دی، هره ورځ داسې حس کوئ لکه کاشکې نه وای راغلی نن، یا بیخي زړه بوږنونکی حالت لرئ، تاسې مجبور یاستئ چې هغه حالت بدل کړئ. که په یوه کور کې ځورېږئ، که له یوه چا ځورېږئ، دغه حالت به ځان ته بدلوئ. دا تاسو ته خوشحاله او سکون او ارامش درکولی شي. څلورم ډاډه اوسه چې هر هغه دروازه چې الله پاک تا ته پرانیستې وي، بندګان یې په تا باندې نشي تړلی. که د دنیا ټولې دروازې در باندې وتړل شي، یوه دروازه پاتې ده چې الله تعالی دروازه ده، هغې ته ورشه او مرسته ترې وغواړه.